هندو او د یو مسلمان جګړه شوه. هندو یې دا ځمکه زما ده، مسلمان وی دا ځمکه زما ده. لاول جګړه وړه وه، جګړه رو رو زیاتېده. دی مسلمان وی که دا ځمکه ما وګټله زه پې جومات جوړوم. مطلب یې دا و چې ما سره مسلمانان ملګري شي. هلته چې هندو خبر شو هغه وی که دا ځمکه ما وګټله زه پې مندر جوړوم. دې خوا د دې مسلمان سره ټول مسلمانان ودرېدل، اخوا د هندو سره ټول هندوان ودرېدل. هغه شخصي جګړه، ذاتي جګړه، دا د قومیت په جګړه بدله شوه، بلکې د اسلام او د کفر په جګړه بدله شوه. سړي اعلان کړی دی که دا ځمکه ما وګټله دا زما ده، زه په دې جومات جوړوم. مسلمانان ټول ودرېدل چې په دې به د خدای کور جوړېږي. هندو هلته اعلان کړی دی که ځمکه زما وګټله او ما حاصله کړه مندر به جوړم، خپل عبادت خانه بوتان به راوړم. ټول هندوان هغه سره ودرېدل. اوس هندوان وایي چې په دې جومات جوړ نشي. نورې خبرې رستو دي، خبره دې ځای له راله. ټول دا کاندهلي هندوان په دې متفق دي، کوشش کوي چې په دې جومات جوړ نشي. مسلمانان په دې زور کې دي چې په دې اوس مندر جوړ نشي، بوتان پکې راته ونه درېږي. جګړه جوړه شو. هغه زمانه کې وسله او د یو بل مرستې له خلک هم رالل. یو انګریز جج هغه ته خبره ورسېدله، هغه سره دعوه مقدمه هم جوړه شوه. د انګریزانو دور دی. هغه دواړه فریقه راوغوښتل. انګریز هم په دې سوچ کې دی چې که زه فیصله وکړم اسنه د مسلمان په حق کې وکړم هندوان بل وشي، او که د هندوانو په حق کې وکړم مسلمانان بل ونشي. او دې نه خو راته لویه مذهبي جګړه جوړېږي، او د مذهب جګړه بیا ختمېدو والا چتئ. دا خو د مذهب جګړه جوړېږي، دا خو بیا نه ختمېدو والا سلسله ده. دا خو بلا دنیا خلک به مړه شي، دا اور خو به نورم خور شي. هندوان او مسلمانان به په دې ټول هندوستان کې یو بل سره په جګړه شي. هغه وی چې یو صلح پکې کوو، پاره طریقه چې خو صلح کوو، په منځ یې نیمه کوو، او که پیسې پکې یو فریق له ورکوو، که څه چلو کوو. یو فریق یې راوغوښته وي صلح کوو، بل یې راوغوښته صلح کوو. د یو فریق نه هم درې څلور مشران واخېستل، د بل نه هم درې څلور واخېستل چې جګړه ختمه شي، صلح وکړو. لا ولې هندوان راوغوښتل وی ستاسو څوک وو، داسې یو درېیمګړی خوښولی شي چې ستاسو د هغې په اتفاقي وی یو سړی شته دی چې مسلمان دی، هغه دې فیصله وکړي. هندوان ورته وایي مسلمان باندې فیصله کوي. او څوک دی؟ وی د دې علاقې مفتی دی، مفتی الهي بخش. مفتی الهي بخش په هغه زمانه کې یو ډېر نیک سړی و، او مفتی هغې ته پته وه چې دا رښتونی سړی دی، دې چېرته په زندګۍ کې دروغ نه وایي. هندوانو د هغه نوم پیش کړ چې د مسلمانانو عالم دی، مفتی الهي بخش. فیصله په هغه شوه. هغه کوي چې بندر دې پې جوړ شي، مندر دې پې جوړ شي، او که هغه وایي چې جومات دې پې جوړ شي، جومات دې پې جوړ شي. که هغه وایي د هندو نه د هندو به شي، او که هغه وایي د مسلمان د مسلمان به شي. جج خوشحاله شو. انګریز هغه وایي چې زه دوی مسلمان منتخب کړو، مسلمان به هم د خپل مشر دا ونه تښتي. مسلمانان یې راوغوښتل، وی هغې خو دا ستاسو عالم مشر یادوي. وی بس زمونږ هم پې امنا ده. ډېره ښه خبره شو. خلک هم حیران دي چې هندوان په مسلمان راضي دي او په مسلمان عالم راځي دي، خو ورته پته وه بعضې سړي دنیا کې مشهوري چې دا رښتیا وایي، دروغ نه وایي. نو د هغه په خبره بیا هندو مني، او د هغه خبره سیک هم مني، او د هغه خبره مسلمان هم مني. فیصله په مفتی الهي بخش رحمه الله وشوه، کاندهلوي چې دی به فیصله وکړي، او چې په کومه ورځ دی جج له راځي، جج د پسې سوال جواب وکړه چې راشه دا فیصله ته وکړه. مسلمانان ډېر زیات خوشحاله دي. هغې خو په دې سوچ دی چې دا ځمکه دی خو هندو له ورکولی شي نه، دا خو به موږ له راکوي. هندو له ځکه نه شي ورکولی چې هندوانو اعلان کړی چې په دې مندر به جوړېږي، او د هندوانو مندر کې خو بوتان پراتی او د بوتان عبادت کېږي. نو مفتی الهي بخش دا فیصله چرم نشي کولی چې ځمکه به هندو له ورکي، دا فیصله نشي کولی چې په دې به مندر جوړ شي، دا فیصله نشي کولی چې په دې کې د بوتانو درېږي او د بوتان عبادت به کېږي. مسلمانانو خو د بار نم خلک راوغوښتل، او زنده‌باد دی، ډېر زیات خوشحاله دي. هلته هندوان هم خوشحاله دي. هندوانو ته پته وه چې شی زمونږ دی، دی به غلطه فیصله نه کوي، دی به رښتیا وایي. مفتی الهي بخش یې راوغوښته، جج ته ودرېده، وی فیصله په تا را، ته فیصله وکړه دا ځمکه د دې مسلمان ده او که دا د هندو ده. اوس مسلمان جګړه د یو د صرف د یو په یو ده، خو بیا د اعلان د جوماتو که خلک ورسره ودرېدل، هغه اعلان د مندرو که خلک ودرېدل. وی رښتیا وایه مفتی صاحب، تا ته پته ده د ډېرې زمانې مشر سړی، ځمکه د دې هندو ده که دا د مسلمان ده؟ وی دا د هندو ده.
چې رښتیا را باندې وایې دا ځمکه د هندو ده، دروغ نه وی. ما ته پته را او زه له دې هر څه نه خبردار یم، زما ژوند دلته تېر شوی دی، د دې کلي د کلي ځای خو خلکو ته معلوم وي که نه، ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. اوس هغه حیران شو، ججم حیران شو چې فیصله خو د هندو په حق کې ورکړه. وی په دې خو به دوی مندر جوړی. وی ګوره دا هندو د دې مالک دی، ځمکه د هغه ده، د هغه خوښه ده مندر پې جوړی که کور پې جوړی کار پې جوړی، ایسه زما سړي تا مانه تپوس وکړه ځمکه د چا ده، دروغ نه ویم رښتیا به وی. خدای پاک خفه کېږي، بنده به ټول مسلمانان دې خفه شي خو چې زما رب خفه نه شي. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، په انصاف ودرېږئ، شهداء لله، الله دپاره خبره وکړئ. ولو علی انفسکم، که زما په ځان راشي ولې نه، اول والدین په مور و پلار مې راشي ولې نه، اول اقربین په رشتہ دار مې راشي ولې نه، الله دپاره زه په خبره کلک ولاړ یم. ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده. وی مندر پې جوړېږي، وی هندوی مالک دی، خوښه ده، هندوانو نور مندرونه لږ جوړ کړي دي څه، د هغې مالک دی. زه خو ورته نه یم چې مندر جوړ کړه، زما ګناه خو نه کېږي. که زه ورته ویم چې مندر جوړ کړه زما ګناه به کېږي، زه بنیاد کېدم زما ګناه، ای مالک دی مندر جوړی کار څه جوړی، خو ځمکه د هغه ده. په فیصله کې جج ولیکل، فیصله کې عجیبه الفاظ ولیکل. دا ججان چې فیصله لیکي دا ناشنا فیصله، په هغې کې ولیکل چې مسلمان ہار گیا، مسلمان ابیلا، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام اگٹلا. مسلمان ابیللا، مسلمان ہار گیا، مسلمان ابیللا، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام اگٹلا. مسلمان خو بیللا ځمکه هغه نه لاړه، خو اسلام وګټله. ولې اسلام وایي رښتیا به وی، د رښتیا ووی. ټول مسلمانان خړ شو، ټول مسلمانان به واپس ټیټې سترګې دي، ځکه مقدمه بیله، خو اسلام وایي دروغ به نه وی، دروغ یې نه وی. اسلام وایي په ځان چې ګوۍ کې نه وکړه، په پلارم ګوۍ وکړه، خو رښتیا به دروغ به نه وی. د په ټولو مسلمانانو خلاف ګوۍ وکړه، خو رښتیا ووی، اسلام وګټله، مسلمان بیله. هغه هندوان ته فیصله وروله، هغې حیران شو، او د اسلام داسې عجیبه مذهب، دا خو ناشنا مذهب دی. تاسو یقین وساتئ په کاندهله کې چې څومره هندوان او سوچه ټول د سلم مسلمانان شو، د دې یوې فیصلې د وجې د سلم مسلمانان شو. او فیصله په دې وکړه، وی موږ مسلمانان شو، په دې به جومات جوړېږي، هغه ځمکې د پاسه جومات جوړ شي. دا د انصاف او د عدل خبره ده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. زمون خلک وی دا جوړ قاضي ته مراد دی، ادې نه جوړ هغه ګواه مراد دی چې د جج سره او د قاضي سره ګوی ورکوي، نه دا د هر مسلمان سره تعلق لري. کونوا قوامین بالقسط، په انصاف ودرېږه. شهداء لله، چې خبره راشي شهادت هغه ته مو چې د قاضي مجلس کې دی وي زه ګوی کوم، او شهادت دې ته مو چې د زړه نه یو خبره مضبوطه کوي. شهداء لله، الله دپاره کلک ودرېږه. هر میدان کې چې حاضرېږې نو خبره خدای لکوه، خبره الله لکوه. که ځان خلافي ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، د هر چا خلافي خبره به الله دپاره کوي. ته ګوره چې هغې کې برکت شته او که نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په یو جهاد کې ایران باندې جهاد و، په هغه جهاد کې دغه ونیو، د ایران د بادشاهانو یو شهزاده گرفتار، چې گرفتار یې که وینیوه، ډېر بهادر شهزاده و، ډېر بهادر او ډېر کلک و، مضبوط پهلوان و، چې ګیرې که لاول دا قاعده ده چې په سړي به ایمان پیش که، ایمان یې پې ورپېش که، خو هغه ایمان قبول نه کوي، سر ته کټ کې جلاد یې راوست، جلاد وی دی به توره باندې به دې سټ ووی، مخامخ یې ځان ته ودرو، دنیا تماشې ته ولاړه ده، د ایران د فلانکي بادشاه زوی شهزاده هغه بهادر، نن د هغه نه د عمر فاروق مخکې سر والي کېږو، چې څنګه دې ودرو مخامخ. نو دا قانون دی چې یو سړي نه دا اوس هم چې پالیسي کوي نو مخکې تپوس وکړي څه وصیت شته که نشته، ستا څه وصیت شته که څه خبره کې. جلاد اوس شاته ولاړ توره ورسره ده، وایه څه وصیت شته، یو خبره مې شته، وی څه ده، وی تږی یم یو جام اوبه غواړم، وی دا خو اسانه خبره ده، ورشه یو جام اوبه وله راوړه، دنیا ولاړه ده، جام اوبه یې راوړې، چې د جام اوبه د لاس کې ونیولې دا لاس یې داسې رپي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لکه اوبه شته که نه،
وای نسکې ویجې یریږم څه نه یریږي هسې نه چې زه دا جام دې خولې ته کړم دې وخت کې مې ونه وایي سر رانه پرې نه کړي یریږم ځکه لاس مې رپېږي وی نه تر څو چې ته اوبه نیس کړي اطمینان سره اوبه وڅښه تر څو چې ته اوبه نیس کړې هغې پورې موږ ستا نه سر نه وو چې دا اوبه دې نیس کړې تر څو چې د اوبه نیس کړې نو موږ ستا نه هغې پورې سر نه وو اطمینان سره اوبه وڅښه وی صاحب ټیک ده رښتیا وه وی او بلکل هغه اوبې په ځمکه تویې کړې اچھا زه د هوښیارو هغه اوبې په ځمکه تویې کړې اوبه خو ځمکې راښ کړې وی دا ولې وی صاحب تا فیصله کړې ده چې تر څو دې اوبه نیس کړې سر به دې نه وامه اوبه خو لاړو دا زه څکې نه شم چالاکي وکړه مضبوطه چالاکي وکړه حضرت عمر فاروق هم پریش حیران شو چې خدای دې سړي خو په چالاکي ووالو اوس به څه کوو ما خو خبره رښتیا کړې ده چې تر څو دې دا اوبه نیس کړې نو سر دې نه وام اوس خو دا اوبه دې څکې نه شي او خو ځمکې راښکې اوس به څه کوم ورسره وی بس ټیک ته ده هلته مسلمانان دي وی صاحب چالاکي وکړه سر ته ووه دوکه باز دې دوکه وکړه په دې دوکه او په چالاکۍ د ځان نه مرګ نه بچ کوي او دا خو کافر دی که ایمان راوړي خو پرېږده خو چې ایمان نه راوړي نو چالاکي وکړه دوکه وکړه او تا سره دوکه کوي دا خو بل جرم وکړه جلاد ته ووایه چې سر ته ووایې نه حضرت عمر څه وایي رښتیا خبره په رښتیاو به ولاړ یم کونو قوامین بالقسط په انصاف به ولاړ یم د سره ما وعده وکړه ما د خولې نه خبره وتېره چې تر څو دې دغه اوبه نیس کړې سر به دې نه وام دا اوبه دې سکي نه شي خو ځمکې راښکې دې موقع کې پرېږدم بلکل یې پرېږدم او بیا به چې ته خدای دې ګوتو له راولي بیا به ورسره ګورو وی صاحب کوس دې پرې خو بیا چېرته ګوتو له راځي ده خو زمونږ بلا مسلمانان وجلې دي ده خو په جهاد کې زمونږ بلا مسلمانان شهیدان کړي دي وی هر څه چې شوي دي خو ما رښتیا دروغ به راباندې نه وایه ما فیصله کړې ده چې تر څو یې د اوبه نیس کړې نو زه دنه سر نه وام په دې موقع بله موقع بیا ګورو ورسره سړی یې پرېښو وی ځه زه په رښتیاو قایم یم په انصاف قایم یم زه دروغ نه یم زه معاف مې کړې چې معاف یې که څنګه او بار ووته نو ویې لمبل او واپس جومات ته راغی وی حضرت عمر وی د مې اسلام ته مخکې نړه کېده تا چې گرفتار کړم او را دې وستم او دې مسلمانانو ته مې وکتل زما مسلمانۍ ته زړه شو خو زه نه مسلمانېدم ما وی خلک به سبا وي چې د مرګ د یرې نه مسلمان شو دا پراپیګنډې به راپسې کېږي چې د مرګ نه ویرېد نو مسلمان شو د خدای دپاره نه مسلمان د یرې نه مسلمان شو حالانکې زما په زړه کې د الله دپاره ایمان ته زړه شوی اوس چې خلاص شم یره مې ختمه شوه نو اوس واپس رالم یره مې ختمه شوه واپس رالم ما ته کلمه وایه زه مسلمانېږم پروردګار هغه هلک مسلمان کړ او چې مسلمان شو نو یو عظیم د اسلام جرنیل ته جوړ شو دومره عظیم جرنیل ته جوړ شو چې دغه خپل علاقې د فارس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د پلاسفته شوي که عمر فاروق په خپله خبره ټینګ نو ولاړ او د خلکو خبره یې منلې وه او د هغې انصاف هغه خبره یې پرېښې وه نو خو سړی به مړ شوی و که نه نسبت یې نه وه جوړه انصاف رښتیا ویل او په حق باندې ودرېدل او کلک ودرېدل دې ته انصاف ویلې کېږي د دې مقابله چې څوک کوي چې داسې نه کوي هغه ته ظالم ویلې کېږي او د ظلم انتہائی خطرناک انجام دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الظلم ظلمات یوم القیامت وی ظلم با دا قیامت پر یو تیار نوی دا با دیر زیادی تیاری بی دیر تیاری دی دا خدای دا قهر او دا غضب تیار بی دا فرشتو دا نیوکو تیار بی دا جہنم دا عذاب تیار بی دا خولو دا ڈوبوالی تیار بی او بیاد پا دوزخ کی دن دا اور تیاربئی دا شپی تیاربئی یو تیاربنی دیر تیاربئی نو دا انصاف مقابلہ کی ظلم دے او دا ظلم دے خدای منگو سایتی انصاف دا اچت شے دے دا کہ امام بخاری وی الانصاف من نفس کا یو مانے دادا کہ زان سر انصافو کا خپل زان سر انصافو کا د شپې چې کله سملې د دې ورځې ته وګوره سار پاسېدل یم تر اوسه پورې ما څه وکړل الله مې څونه خوشحاله کړ او د الله دشمن شیطان مې څونه خوشحاله کړ دا سوچ وکړه په دې خپل زړه کې دا سوچ وکړه چې په ما د الله را طرف نه کم شی مقرر و ما هغه پوره کړی دی او که نه دا سوچ وکړه نن مې مسلمان ته ضرر رسولی دی که مې نه دی رسولی نن مې الله خوشحاله کړی دی او که ما خفه کړی دی نن مې شیطان خوشحاله کړی دی او که خفه کړی دی الانصاف من نفسک الانصاف فی نفسک یا دا دیم معنام دا
الانصاف من نفسک که د چا حق در باندې وي کنه هغه دې ته مه مجبوروه چې قاضي له لاړ شي، خپل طرف نه ورسره انصاف وکړه شاهان دا حق دی والا. قاضي ته مه مجبوروه، جج ته مه مجبوروه، هغه بلې جرګې ته مه مجبوروه چې په تا جرګه وکړي، هغه دې ته مه مجبوروه چې په زور یې در نه واخلي. د خپل ځان نه ولې انصاف ورکه، راشه لکه ستا دا حق دی ما سره واخله، دا حق دی، راشه ستا ما باندې دومره پیسې کېږي دا خپلې پیسې دې واخله. نو په انصاف ودرېدل دا ډېر لوی کمال دی. حضرت دا بادشاہ لم پکار دا، حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو قاضی مقرر کړ دی شریح، دا مشهور قاضی دی. د عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو زغره یو یهودی چې طریقه دو کلان دې کړی و. حضرت عمر فوراً قاضی شریح سره خطا شم، حضرت علی زمانہ و، حضرت علی فوراً قاضی سره درخواست ورکړ چې دا دې پلان کې یهودي سره زما زغره د مالتي واله. اوس بادشاہ به درخواست ورکړي، د دې زمانې خو کو معمولیم زوروري په زور ته غواړي. بادشاہ دې که دوه څلور مسلمانان یې لېږلې وې ورشه دغه یهودي او څو څپېړې وهې زغرم ته واله، نو خلکو به رېګمال کړی مو، زغره به هم ترې اخیستې وه. نه د انصاف کار به کوو. بیا به خلک سبا وایي چې علي صاحب ظلم وکړو، که زغره زرها زما ده او خلک وایي چې علي ظلم وکړو، زیاتې یې وکړو. عدالت ته به لاړ شم، عدالت که راکړه نو دنیا ته پته ولګي چې د انصاف په فیصله زغره واله شو. خپل قاضي یې د هغه سره دعوه وکړه، قاضي سمن جاری که ام حضرت علي پسې ام یهودي پسې دواړو ته ویې راشي، دواړه راغلل عدالت کې، دواړه ودرېدل قاضي سره، جج ته مخامخ، یو خوا حضرت علي ولاړ دی بل خوا یهودي ولاړ دی. ګوره انصاف دی ته وایي. ا دې زمانې بادشاه جج لځي نه ځي، وکیل به لیږي یا د ځان په ځای به بل څوک مختار لیږي، مختار عام، چې ته زما په ځای مختار خاص او مختار عام لاړ شو زما په ځای ودرېږه. دا خو ډېره لویه خبره بېعزتي را چې زه به زما په عدالت کې به ولاړ یم، حکومت زما دی او زه به په عدالت کې ولاړ یم. حضرت علی دا سوچ نه کړ چې حکومت زما دی او زه به جج ته مخامخ په عدالت کې ولاړ یم، او بیا یهودي سره به په یو صف کې ولاړ یم، یو خوا یهودي دی او بل خوا زه، او هغه قاضي ته به ودرېږم چې کوم ما مقرر کړی دی، خو زما د لاسه دی، نن به معزول کم بل به راولم. نو هغه قاضي ته به علي ولاړی رضی الله عنه، څوک د حضور پاک زو، د حضور پاک د تره زوی، عظیم مجاهد او عظیم خلیفه د مسلمانانو، او خوا کې یهودي دی، یو صف کې به یهودي سره ولاړی. نه اوس انصاف هم دقه دی چې ودرېدل. قاضي صاحب ورته وایي څه دعوه دی دا؟ وایي زما دا دعوه ده چې ده سره دا زغره دا زما ده. یهودي نه تپوس وکړه زغره د چا د هغې ویجي دا زما ده. اوس قانون دا دی چې د مدعي نه به ګواه غواړي، او چې مدعي سره ګواه ني نو مدعلې له به چې په چا دعوه شوي قسم به ورکړي. دا قانون. حضرت علي صاحب ته وایي ګواه سره شته؟ وایي یو څوک دی؟ وایي یو زما زوی دی حضرت حسن، یو مې غلام دی آزاد شوی غلام، دوه کسان دي را سره. وایي ښه نو داسې کار دی، بل ګواه؟ وایي بل نشته. وایي دا غلام خو د آزاد شوی دی، د ده ګوی خو دله قبلوم، خو ستا د زوی ګوی ستا دپاره نه قبلېږي. دا د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار په حق کې وي، د پلار خلاف یې او به منلی شي، خو د پلار په حق کې نه قبلېږي. څه پته لګي؟ دا زوی به د پلار نه مجبوري دروغ به وایي، دا زوی به د پلار دپاره رښتیا ونه وایي. اوس ګوره حضرت حسن باندې 100% به یقین ساتي چې دا رښتونی دی. کمه خوله چې د دواړو جهانو سردار مبارک پکې خپلې لاړې چولې دي، د هغې خولې دروغ نه روځي، رښتیا وایي. په کمه خوله کې چې لومبۍ لاړه د حضور پاک ورغلی ده، چې دې کله څنګه پیدا شو حضرت حسن رضی الله عنه، نو نبی علیہ السلام فوراً ورغی، خبر شو نو زر ورغی. چې څنګه ورغی نو زر کجوره راواغېسته، وایي څه کجوره شته؟ او راوړی کجوره راواغېسته، هغې په خپله خوله مبارکه کې کېښوده، ګوټي ورته وایي، او بیا هغه کجوره د خپلو لاړو سره راواغېسته، د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. هغه د نبی علیہ السلام لومبې د هغه خېټې ته د حضور پاک مبارک د خولې لاړې تللې دي. نو چې لومبې د کم انسان په غاښونو په ژبه
د حضور پاک لاړې ولګي او قسم د صحابه کرام وی مونږ ته یاد دی اوسم چې نبی علیہ السلام دا شونډې په خپله ښکل کړي دي. نو چې کومې شونډې حضور پاک ښکل کړي دي او په کومه خوله کې د حضور پاک لاړې مبارکې چلیدلې دي نو څه مو خیال دی دې نه به دروغ روځي؟ چېرې نه. او د چا زوی دی؟ د بیبي فاطمې. د چا نوسې دی؟ د حضور پاک وینه پکې چلیږي. دا به څنګه دروغ ووایي؟ لیکن د شریعت قانون دې ته به اوس نه ګورو چې سړی رښتونی دی او که دروغجن دی. قانون او نظام ته به ګورو. په نظام کې د یو زوی ګوی د پلار د پاره نه صحیح کېږي. ټیک ته صاحب تم رښتونی ستا خبرې له موږ اعتبار ورکوو. علي صاحب هم دروغ نه وي د زغرې لپاره. زوی دې هم رښتونی دی خو د شریعت قانون دا دی چې د زوی ګوی د پلار د پاره نه صحیح کېږي. او غلام دې آزاد د هغه به صحیح کم په یو ګواه کار نه کېږي. یهودي له به قسم ورکوو ستا ګواه رد شو که هغه د قسم نه انکار وکړو خو زغره بستی او که هغه قسم وخوړه نو زغره یهودي ته وې قسم خورې وی قسم خورم زغره زما فیصله یهودي له وکړه. بادشاہ د مسلمانانو د خلیفه خلاف فیصله وشوه خو د انصاف فیصله وشوه. یهودي له فیصله وشو زغره ده یهودی ته چې وې زغره ستا ده خو حیران شو وی صاحب فیصله زما په حق جو شوې وی ښه یو خبره کوم وی ما ته پته ولګی چې اسلام یو ښه خشته مذهب دی د اسلام نه ښکلی او رښتونی مذهب بل نشته. دا زغره صاحب زما نه ده دا د علي صاحب ده. لیکن د شریعت د قانون مطابق زغره د هغو نه رسېده او زما ورسېدله. یعنی خلیفه د مسلمان او په زور شي اخلي او قاضي د بادشاہ خلاف به څنګه فیصله وکړي. د شریعت د قانون خبره و قانون کې زغره ماله راکړه پته ولګېده چې اسلام مذهب انصاف والا مذهب دی. اسلام هغه مذهب نه دی چې د بادشاہ طرفداري کوي. اسلام هغه مذهب نه دی چې هغه د غریب د پاره یو شانتی دی او د مالدار د پاره بل شانتی دی. اسلام هغه مذهب نه دی چې د رعیت او د بادشاہ په منځ کې فرق کوي. دا ښکلی مذهب دی. دا زغره ما ته وی صاحب داسې وکړه دا زغره علي صاحب له واپس ورکړه او ما ته کلمه ووایه د دې اسلام د دې عدل او د انصاف نه متاثر یم زه ایمان راوړم. یهودي په هغه دی خدای پاک مسلمان کړي. حضرت علي رضی الله عنه چې دا خبره ولیدله وی صاحب د اسلام په خوشحالۍ کې دا زغره ده شوه ده زما ما ورته وبخله د زغره دې وړه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ ده. یو بادشاہ د روم یا وزیر دی هغه راغی مسلمان شو. جبله نوم دی جبله ابن اهم چې راغی مسلمان شو نو دا د بهر نه چې بادشاہ راشي نو د علاقې د بادشاهانې دغه کوي د علاقې د بادشاهانې عزت کوي. نو اوس چې د بار نه اوس هم سعودي ته څوک بادشاہ لاړ شي نو هغې یې راولي د بیت الله ته وکړي عمره پې وکړي طواف پې وکړي حج دی بوځي. دار وطن خپل دستوري. پاکستان ته چې راشي نو داسې په ځنګل او منګل او په دې چینو مینو یو ګرځي. نورو علاقو ته لاړ شي دا علاقې خپل رواجي. خو سعودي ته اوس هم چې څوک د بار نه بادشاہ لاړ شي او یې زر راولي او طواف پې وکړي. دا جبل راغی مسلمان شو او د روم د یو ډېرې علاقې مشر دی چې مسلمان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه په عزت کې صحابو ته حکم وکړو چې د سره منځو چې د بیت الله طواف پې وکړو. هغه ری وستاو د بیت الله طواف له طواف کوي خلک خو ګڼ دی او طواف کې خو هر څوک تاویږي. خو عجیبه منظر دی الله دې موږ او تاسو بوت لیکي. هغې کې خو مالدار او غریب یو شان تاویږي او بیا چې عمرې نیت یې تړلی که مالدار دی او که غریب دی د ټولو یو شان صادر دی یو شان جامه ده تاویږي. چې اوس طواف څنګه کېږي نو یو دا جبله خلکو لنګونه والي که نه دا بادشاه روان دی لنګ یې والی دی. یو چې تر لنګ یو پلو ځمکې سره جنګېده او یو بانډیسي په طواف کې په هغه لنګ باندې خپه کېښوده چې هغه بادشاه جبله خپه اوچته کړه اوچت شو نو لنګ چې لاندې وغورځېد. زر یې لنګ نه اوچت کړه ځان نه یې واپس ته وکړه او غصه وله ورله خود بادشاه مسلمان شوی دی چې زما نه خو حیا لاړه دې بانډیسي زما په لنګ خپه کېښود او ما نه لنګ اوس پړدو
سپیړې اوچته کړه، هغه باندې سی په هغه حرم کې یو څو سپیړې مضبوط وو. باندې سی هم پریشانه نه دی، هغه سره هم سوچ خو د عدل او د انصاف حکومت دی. په منډه ورغی حضرت عمر فاروق له وی صاحب دې سړي ووالم، دې ګوره برابر کړم. وی والم هغه بادشاه هلکه خیر دی، میلمه دی، مونږ د هغه په عزت کې رالو او طواف هغه سره دا دی کوو. وی نه صاحب زه وهلم په مخ بې ځایه ووالم، ما څه قصدن خو د هغه پلنګ باندې خپه نه وی ښودی، ما نه خو غیر اختیاري خپه کېښودی شوه او د ده نه لنګ اوس پړدلی شو. زه یې والې به زه چېرته پرېږدم، ماله به د خدای په نید د انصاف فیصله کې. او دا بعضې بانډیسیان هم چې په خبره کلک شي نو بیا خو کلکي که کلک شو په خبره. او ورته ګوره مه کوه میلمه بادشاہ راوغوښته جبله، وی داسې کوې ته خو مسلمان شوی خو د اسلام حکمونه به اوس منو. بادشاهي لاړه د اسلام حکم، مونږ به الله خوشحاله. هغه ته یې نصیحت هم وکړه، پوه یې هم کړه چې دا بانډیسۍ دی، داسې کار به وکړو چې یا رضا که زما خبره خو نه مني او د خدای دربار ته مې راکاږي، او یا دا دی چې که رضا نه شو نو بیا به د نه دې بدل اخلي، ځکه هغه خو قصدن خپه په لنګ ستا نه ایښودی، تا ولې لنګ پلو لاندې کوو چې په ځمکه در پسې راښکې شو. خیر هغه په طریقه پوهې که چې هغه هم خفه نه شي، میلمه دی، زمونږ هم څه مینتزاري به وکړو، ته هم څه مینتزاري وکړې، سړی به لږ غوندې رضا کړو. څه هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده. ښه زه رالم مسلمان شو، اوس به بانډیسي زه رضا کړو، دا چېرته کېدی شي؟ وی ښه جي 3-4 ورځې پس مهلت مال هم راکړه او دوی به رضا کړو، ډېره ښه ده. د شپې واپس لاړ او خپل روم ته وتښتېده، واپس عیسایي شو، اسلام یې پرېښود، لاړ عیسایي شو. حضرت عمر د چا سړی خو لاړو تښتېد چې عیسایي شو. نو یو زمانه کې د مسلمانان صحابه کرام تلي قسطنطنیې ته د تجارت په غرض دا، او چې دی واپس څنګه لاړ، هغه قوم خوشحاله شو، هغې صاحب ورله لوی استقبالیه ورکړه او واپس یې راوست په خپل تختې کېنه. ده به مو داسې دروغ مروغ ویلي چې لکه مسلمان شوی نو ما خو دا جاسوسي مې کول او یا مې څه کول یا مې څه کول، خو خلکو له خو دې بادشاهانو له چلم ورځي. هغې واپس به وته په تختې کېنه، دار مدار یې وله شروع کړه. نو څه تاجران تلي وو هغې علاقې ته قسطنطنیې ته، دې ته خبر شو چې مسلمانان راغلي دي. دا تاجران ماله راولی چې څنګه رالل، دی خود په تخت ناست دی او تاج یې اچولی دی. بادشاهانو خو عجیب هغه خپل اندازي ما پېژنې؟ وی نه، وی دا هغه جبله بادشاه یم چې زه مسلمان شوی یم او هغه باندې چې دا له پلنګ باندې خپېښې وه، ما نه یې لنګ غورځولو او بیا ما هغه سپه سپېغلو وو او بیا عمر صاحب دې به رضا کول غواړي، زه رالم راوتښتېدم. زه خطا یاره اسلام دې پرېښو، واپس عیسایي شوې. وی ځکه نه تا خو مخکې هم په عیسایت کې ژوند تېر کړ، اوس هم عیسایي اصحابو ورته وایي. او په دا میانځ کې دا میاشت 20 ورځې ته مسلمان وي، کم ژوند ښشته دی دا پرې هم پوهېږه. جبله ورته وي قسم دی چې د دغه 15 ورځو د مسلمانۍ د ژوند که مې مزې ما غشتې دي که نه، که د زما د ټولې بادشاهۍ که مخکې د وروستو دی په ټوله بادشاهۍ کې دومره سکون و دومره مزه ما نه ده لیدلې. زړه کې مې یو سکون و، ډېر زیات پریشان یم اوس چې دغه بانډیسي په څپېړو والې وې، ښه به یې کړي خو چې ما د ایمان واپس نه وې پرېښې. ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه یم، اسلام پسې ډېر زیات خفه یم. د اسلام دغه مزې دا زما په زړه کې اوس هم پرتې دي. خدای پاک دې زمونږ ایمان او اسلام نصیب کړي. کم دین چې الله پروردګار دی انسان دپاره خوښ کړي نو هغه به ښه نه. اسلام خو مونږ له الله خوښ کړی دی. ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسلام ته الله خپل نعمت ویلی دی، ورضیت لکم الاسلام دینا. نو چې الله خو ته خپل نعمت ویلی دی، دینکم وی دین خو ستاسو دی، عمل به تاسو کوئ. او اتممت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم اکملت څنګه دی واتممت علیکم نعمتی. دین ستاسو نعمت زما دیو نه وی چې اتممت لکم دینی
زما دین نه، د دین تعلق د عمل سره د دینکم تاسو به عمل کوئ. او واتممت علیکم نعمکم نه د نعمتی نعمت زما دی. وردیت لکم الاسلام دینا. نو چې کوم دین د الله خوښ کړي هغې کې موږ نخرې کوو او بهتر دین یې کوو او موږ قمقل یو. د چا یو ازم خوښ دی، د چا بل ازم خوښ دی، د چا بل ازم خوښ دی. د ازمونو والا سره به د قیامت پر ورځ خدای پاک ګوري خو کتې به شي چې کله ولا ورشي. اسلام نه بهترین مذهب بل نشته، د اسلام نه ښکلی حق مذهب بل نشته. دا موږ له خپل پروردګار خوښ کړی دی او الله یې زموږ ژوند او زموږ مرګ، زموږ د قبر ژوند، زموږ د حشر ژوند دا ټول په اسلام باندې نصیب کړي. نو ډېر واپس مې زړه کېږي. نو بیا ځکه نه مسلمان شوي، نه که نه اوس به راپورې خلک خاندي. وی به چې کله مسلمانې کله عیسایي کېږي بیا مسلمانېږي. یاره وی په یو شرط مسلمانېږم، زړه مې ورته شوق کې دی چې که عمر ماله لور راکوي دا به زما دپاره ډېره اوچته خبره شي. که خلک وایي چې بیا مسلمان شو، زه به هم د عمر غوندې لوی بادشاه امیرالمؤمنین لور راکړه، زما دپاره به ډېر لوی عزت وي. هغه تاجر ورته وایي صاحب که زما لور دې پکار وي خو زه درته اوس درکړو. او که د عمر د لور خبره شي نو خو زما اختیار کې نه، که بل څیز زما اختیار کې خو وایه، خو د عمر لور خو د هغه لور د دې سودا نه شم کوی. وایي ځکه نه یو کار وکړه لاړ شه عمر سره صلاح وکړه، که ما له خپله لور راکوي اسلام ته مې واپس لکېږي مسلمانېږم. وی ښه دا تاجر راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوی وی صاحب هغه جبله خو بیا مسلمانېږي زړه کېږي، خدای شرط لګاو چې که عمر لور راکوي اسلام ته مې شوق کېږي، خو یریږم شرمېږم خلک به راپسې پیغورونه راکوي، زه دا به ویم چې عمر غوندې سړي لور راکړه. وی تا ورته څه ووایي؟ وی مې چې صاحب که زما لوري خو تا نه قربان، د اسلام نه قربان، که د عمر لوري نو هغه خو د هغه اختیار دی، هغې کې د بل چی اختیار نه سوی بد دی وکړل. وی قسم دی چې یو مسلمان یو کافر مسلمانېږي د هغه د اسلام نه عمر یو لور خو څه کوي چې څومره لورونه ټولې ته قربان. هله شا به ځان ور رسوه چې بلکل د عمر لور درته درکوي او راځه مسلمان شي. دا تاجر غریب پاس پواړو لرون خو لري بلا مزل دی، قافلو کې به دی یوازې خو تلیر نشي چې دی ورسېد یو غوغا و په هغه ښار کې. تپوس یې وکړې څه چلو شو؟ وی دا اوس زمونږ هغه چې مشر جبله دی بادشاه هغه مړ شوی دی، ایمان اسلام په قسمت کې واپس نو. خو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام دا انصاف درکوي، اسلام د انصاف مذهب دی. قسم دې مونږ تاسو دا نور دینونه مو ګورئ او اسلام ته مو ګورئ نو ښکاره فرق به محسوس کړئ. یو ځل یو جنۍ وه فاطمه نومو، بنو مخزوم قبیله را د هغې سره تعلق لره، مخزومیه ورته وایي. هغې غلا کړې وه، ګوان پرې رالل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه وایي د دې فاطمې نه لاس کټ کړئ. فاطمه نومو نو خلک پریشان و چې دا خو د ډېر مالدار سړي لور ده او د دې نه که لاس پرې شو ښې لاس به دې پرې کېږي اوس دې مړوند سره، نو دا خو به دا ټول قوم یې خفه شي، دا به څه کېږي؟ ټول خلک پریشان و د هغه جینۍ په مسله کې. او بل جینۍ چې د لاس پرې که نو کنډه بند شوه، ټول پریشانه دي. یاره نبي علیه السلام ته سپارش کوو چې د دې دا لاس د پرې کېدو نه بچ شي. یاره وی داسې به څه وکړي چې نبي علیه السلام ته سپارش وکړي، داسې زړور به څه وکړي. نو د حضور پاک یو غلامو زید ابن حارثه رضی الله عنه د سره د حضور پاک ډېره زیاته مینه وه او د هغه بچی اسامه ابن زید هغه سره هم ډېر زیات محبت و. یاره بل څوک وي داسې زړورتیا نشي کولی او دا اسامه چې دی که نه د زید زوی دی ډېر زیات خوښ دی نو دی به دا کار وکړي شي. او واقعي حضور پاک د دې اسامه سره ډېره زیاته مینه وه. حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی په یو دې پتون باندې به د پیغمبر علیه السلام خپل نوسې ناستو او په دې بل پتون باندې به اسامه کېنولې، د غلام د مریض وی دی ګوره. او یو ځل یې قڼې به دی د اسامه نو حضور پاک ولا پوزه پاکوله. وی مې چې صاحب تاسو مه پاکوئ زه ولا پاکوم. وی قسم د حضور پاک په خپلو لاسو مبارک ولا پوزه پاکه کړه. وی عایشې وی دې ماشوم سره مینه کوه، احبه فإني أحبه، دې د سره مینه کوه، د سره زما ډېر محبت دی. د حضور پاک ډېر زیات محبت و، انتهایی
نو وی بل څوک خو داسې زړورتیا نشي کولی، خو ممکن ده دا اسامه که ده ته مونږ ووایو نو دی به نبي علیه السلام ته سپاره شي. خو هلک و کشر و، راغی حضور پاک ته ودرېد، وی صاحب د دې جینۍ غلا کړې ده او تاسو پې د لاس ته پرې کولو فیصله کړې ده. نو ټول قوم او ټول خلک خفه دی او د مالدار سړي لورم ده. نو زه سپارش کومه که دا دې معاف کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شو، وی ښه وی دا خو پخوانی مذهب او دینو چې غریب به غلا وکړه لاس پې ته پرې کو، او چې مالدار به غلا وکړه ابې معاف کو. وی زما د قسم د الله په ذاتي زما لور فاطمه الله دې وساتي، زما لور فاطمه که هغې غلا وکړه لقطعت یدها لاس به پرې کوم. دا خو لا دا فاطمه ده، که زما لور فاطمه هم غلا وکړي لاس به دې پرې کوم پرېږدم به نه. حقه جینۍ نه مقسې لاس یې پرېږدي. دا د انصاف تقاضا. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي مونږ خو پې یېرېدو چې دا به څه کېږي. وایي هغه جینۍ د هغې نه په ډېره نیکه وه او ډېره توبې ویستلې، او بیا به راتله نبي علیه السلام ته څه مسله به پېښه شوه راتله به، نو نبي علیه السلام خو پردو ښځو سره به سترګې نه لګولې. وایي ما به حاجت نبي علیه السلام ته پېښ کو، هغې به د هغې متعلق خبره کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې مجاهدینو له تنخواګانې مقرر کړې وې. 4,000 درهم به کال کې د مجاهد تنخوا وه، 4,000. خپل زوی له 3,500 مقرر کړې. زوی ورته شکایت وکړ عبدالله ابن عمر، وی صاحب خلکو له دې 4,000 تنخوا مقرر کړه او ما له 3,500. د کم میدان کې د چا نه وروسته تللی هم خواقی مجاهدو داسې یو میدان ما ته وښایه چې کم میدان کې زه د خلکو نه وروسته شوی ما، نو ما له 3,500 تنخوا دې مقرر کړه او د نورو له 4,000 مقرر کړه. وی د نورو په خپله خوا هجرت کړی دی او ته موږ سره راغلی، ته مور و پلار سره یو ځای راغلی، زمونږ په وجه موږ سره راغلی، او د نورو په خپله خوښه په اس پر اړولې ده او په اوښ باندې هجرتونه یې کړي دي. انصاف دا دی چې دین هم تعالی تنخوا کمه درکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله بادشاه شو، ده به د بادشاه نه مخکې د کپړې تجارت کو، کپړه به یې خرڅوله، کپړه یې په اوږه واچوله او بازار کې ګرځي خرڅوي. حضرت عمر فاروق ورغی او د مټې ونیسه کې وی دا کپړه خرڅوم. وی ته چې بادشاه شوې د مسلمانانو خدمت به څوک کوي؟ هغوی به څه کوي؟ وی زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅو؟ وی ته راځه د مټې ونیوه مسجد نبوي ته یې راوسته. چې څنګه یې راوسته نو خلک یې راغونډ کړل صحابه کرام. وی داسې کار دی چې دا ابوبکر مونږ بادشاه کړه، اوس د بادشاه په ذمه باندې ډېر لوی بوجي، نو دی به زمونږ کارونه کوي. نو که دی خپله کپړه خرڅوي او بازار کې ګرځي، زمونږ ټول کارونه به دغسې معطل پاتې، دله تنخوا مقرره. نو دی بیا پاسېده، وي تاسو ته پته ده چې زما کاروبار ګورې زما د بچو د رزق دپاره کافي دی، زما کاروبار ډېر اعلی دی، خو تاسو مقرروئ تنخوا یې وله مقرر کړه. نو هغه خپل کاروبار وله د تنخوا نه خو خپل کاروبار کې به بچي ډېر ماړو دی، کې بچو ته هغه سره رزق اوس نه میلاویږي. یو ځل ورته بیبي وی دی به یو قسم الوا پخوله د عربو د کجورو مغز به پکې او په هغې کې به زیتون تیل به و څه نور څیزونه به هم پکې و. د دې ماشومانو هغه الوا ته شوق کېږي، زړه کېږي. نو یې پخه کوله که مې پیسې نشته که نه. وی که ته اجازت کې زه ول انتظام کوم. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی بالکل زما اجازت ته که تاسې انتظام کولی شي وکړه. وی زه به ستا له تنخوا نه لږې لږې پیسې د میاشتې بچ کومه، ګزاره به کوو لږې لږې. نو چې یو څو میاشتو کې هغه پیسې بچت شي دوی له به هغه حلوا پخه کوو. نو لږې لږې پیسې به تنخوا کې بچ کولې. نو څو میاشتې کې لږې پیسې برابر شوې، نو بچو له هغه حلوا پخه کړه. نو دته یې پېښه د ماسخوتن، وی دا څه شی دی؟ وی دا حلوا ده. چا راوړې وه؟ وی نه دا خو مونږ خپله پخ کړې ده. پیسې کوم ځای وې؟ وی دا ستا تنخوا کې مونږ لږ لږ بچت کړی دی او د هغې نه هم دا شی حلوا برابر کړې ده. وی ښه وی ښه پته لګېده چې زمونږ د دې نه په کمه تنخوا هم ګزاره کېږي. نو د چې کوم د خزانې مشر و صحابي هغه ته یې خط ولېږه، وی زما تنخوا دومره کمه که
د دې نه په کم هم زمونږ ګزاره کېږي. دې ته انصاف وایي. او زمونږ دا څه کوي؟ الله اکبر. زمونږ دا خو چې ورسېده نو په یو لاس نه په دواړه سټي، په یو لاس هم نه په دواړه سټي. دا خو دنیا ژوند دې تېر بشي، موږ هم تېر که تاسو به هم تېر کړي او خلک به هم تېروي، خو آخرت سره به څه کوئ؟ خدای دې اخر ښه کړي. نو انصاف قرآن شریف کې الله فرمایي اے د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط شهداء لله، په انصاف ودرېږئ. که ګوی کې نن سبا ټول خلک د یار دوست لپاره دروغې ګوی کوي که نه کوي؟ یار دوست له په دروغه ګوی کوي. دا ډېر لوی سخت جرم دی د دروغې ګوی. او شریعت څه وایي؟ وایي زوی به پلار له په دروغه ګوی نه کوي، رشته دار له به نه کوي، ځان له به هم نه کوي د دروغې ګوی. نن سبا یار دوست خلک په دروغ، بلکې ما اورېدلي دي چې بعضې ګوان په پیسو باندې د ګوی کوي یو بل له. په دې عدالتونو کې بعضې خلک ګرځي پیسې وله ورکوي په دروغه دله ګوی کوي. دا ډېر لوی جرم. او ما درته وایي چې دې تعلق یوازې د ګواه سره نه دی، بادشاه دی که قاضي دی که د کلي مشر دی که ممبر دی که چیرمین دی که د زکات مشر دی او که د کور مشر دی او که پلار دی او که ته په خپله ولې نه، هر سړی به په خپله دایره اختیار کې چې څومره د دایره ده هغې کې د انصاف نه کار باخلي، ظلم به نه کوي. د انصاف مقابله ظلم دی. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصاف دی ونه که او ظلم دی وکه نو دا ظلمات یوم القیامت، دا ګورې د قیامت پر ډېر زیاتې تیارې دي. نو خدای دې موږ په انصاف قایم وساتي. که یو سړی هغه یو ځای کې یو ټیکهدار ولې نه دی، ټیکهدار ټیکهداري کوي، دی به انصاف کوي، شی به سم جوړوي، غلط کار به نه کوي. او که د دې کې سټګي وکړله دا هم د ظلم او که بې انصافي وکړله. په یو کرسی او افسر ناست دی انصاف نه به کار اخلي، کرپشن ظلم به نه کوي پیسو دپاره. او که د هغې کې ظلم وکړه دا هم بې انصافي ده. موږ وایو چې انصاف تعلق یوازې قاضي سره نه، ما سره هم دی، تا سره هم دی، د کور مشر سره هم دی، ښځې سره هم دی، بچي سره هم دی. خپل دایره اختیار کې به هر انسان د انصاف نه کار اخلي او بې انصافي به نه کوي. بې انصافي ظلم دی. نو دا د الله د کتاب وینا ده چې ای د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط، تاسو په انصاف ودرېږئ. شهداء لله، د الله دپاره خبره کوونکي جوړ شي. ولو علی انفسکم، که دا خبره ستا د ځان خلاف ولیني، او الوالدین یا د مور پلار خلاف ولیني، والاقربین او د رشته دارانو خلاف ولیني، د انصاف نه به کار اخلي. یو خوا الله خفه کېږي، بل خوا بنده خفه کېږي. نو الله مه خفه کوه، بنده خفه کېږي خفه دې شي، خدای به چېرته نه خفه کېږي. د ظلم یو رپورټ انجام درته ښیم. د حضرت آدم علیه السلام دو زامنو، د یو نوم قابیل او د بل حابیل. نو قانون به په هغه زمانه کې ده چې رور او خور به یو بل ته په نکاح کېدل، ځکه نور خو څوکونه. نو چې کم او پیدایش به داسې کېده چې برغونې به پیدا کېدل، او خدای پاک هم داسې انتظام کړی چې یو هلک او جینۍ به برخ پیدا کېدل. نو چې دا کم هلک او جینۍ به برخ پیدا شو، د هغې نکاح به یو بل سره منع وه. بل کال چې به بل هلک او جینۍ برخ پیدا شو، د دې یو کال د دې جینۍ به د هغه بل کال د هلک سره نکاح وکړو، د هغه بل کال د جینۍ به د بل هلک سره وکړو، بل کال والا سره. قابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه لږه خشته وه، او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه هغه خشته نه وه. آدم علیه السلام د قانون مطابق قابیل ته وایي چې د حابیل دا خور تا ته په نکاح کوم، او ستا دا خور به حابیل ته په نکاح کوم. قابیل وایي داسې خو نه کېږي، هغه خپله خور خو د هغه ښکلې وه، وایي داسې خو نه کېږي، زما خور ده، ما زه حقدار یم چې دا ما ته په نکاح کړي. او حابیل سره چې کومه پیدا هغه د هغې حقدار دی، هغه ته په نکاح کړه. وایي ګوره دا د الله قانون دی، او دا په الله په قانون ګوتې مه وهه، بې انصافي مه کوه. خیر چې نه یې منله، آدم علیه السلام د هغې د زړه دپاره یو قرباني مقرر کړه. وی صدقه وکړئ. اوس زمونږ د وطن صدقه خو دا ده چې مونږ وکړو نو مونږ یې پخپله خورو، یا غریبانان یې خوري یا بچي یې خوري. د هغې صدقې به دا حکم و چې د چا صدقه به قبوله وه، د بره نه به اور راغی هغه به یې وسوځوله.
او که اور به هغه صدقه و نه سوځوله دا به د دې خبرې دلیل و چې دا صدقه د خدای په نس قبوله نه ده. نو قابیل به زمینداري کوله، هغه په هغه خپله زمیندارۍ کې څه بېکاره غوندې ګونډي مونډي والا غنم منم خوا دې خوا راوړله په یو غرۍ کې ایښوده. او دا حابیل چې ده به د ګډانو کار کو، د یو ښه اعلی ګډ راوسته او ذبح یې کو او په یو غونډۍ د پاسې هغه غوښه کې ایښوده. وی دی بچی اوس چې د چا هغه قبوله شوه به په حقی اور راغی او د حابیل هغه ګډې وسوځه هغه ختم کړ او د قابیل هغه غله هم هغسې پاتې شو. ای بچی ما راته نه حابیل په حقه دی او ته په ناحقه او داسې کوم چې ستا دا خور به ده ته په نکاح کوم او ده به تا ته په نکاح کوم. بیا هم نه منله. حضرت آدم علیه السلام حج له چې حج له لاړ دا قابیل لګې شو، هغه وی راشه داسې به وکړم یو چل به جوړ کړم دا رور به مړ کړم دا حابیل چې مړی کړم زما د خور به بل څوک نه په خپله ما ته پاتې شي. ګوره شیطاني اثرات یې کړل، شیطان زړه کې وسوسه اچي چې آدم علیه السلام حج له لاړ قابیل لګې شو حابیل یې مړ کړ. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د ورپسې آله راواغېشته د مرګه او ورته څه وایي لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف الله. زه که ته ما پسې لاس اوچتی او ما وجنې خوښه دې خپله ده، خو زه دې م وجلی شم بدل د نه اخېستی شم، زه م کو تک راغېستی شم، خو زه در باندې لاس نه اوچتوم، زه د الله نه یېرېږم. لګي شو دې یې مړ که چې مړی که بیا د خښولو چل نه ورته خو لومبې قتل و په دې نه پوهېده چې اوس به ورسره څه کوم، په اوږې کله یو خوا ګرځو کله بل خوا ګرځو. دا لومبې قتل په مخ د ځمکه موجود شو. نو بیا الله قرآن شریف کې فرمایي دوه کارغان الله راوستل، یو لګي شو بل یې مړ که. نو بیا په ځمکه کې لتې والې 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 هغه یو قارغه او په مخو کې هغه بل راښ که په هغه خاورو کې واچو خاورې په لته پې ورغورځولې. دې څه وایي اوهو زه دونه بېکارم شم چې د قارغه په شان چل هم ماله نه راځي، قارغه له ضرور د خښولو چل راځي او ماله نه راځي. نو بیا کنده وویسته او حابیل یې پکې لوی انقلاب په دنیا کې خدای پاک راوسته د دې مرګ د وجې نه، د دې لومبي ظلم د وجې نه. ډېرې اوبه ترخې شوې خوږې اوبه او ډېر بوټي چې په هغې کې ازغین و غنې پکې پیدا شوې او ډېرې اونې چې هغې کې میوې وې هغې کې میوې ختمې شوې او ډېرو د اونو میوې ترخې شوې. حضرت آدم علیه السلام حج له راغلی دی چې د انقلاب یې وکړ، جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو دا خو هر څه ما ته بدل بدل ښکاري، وی یو ستا په ځمکه ستا په بچو کې ظلم شوی دی، یو زوی دی لګي شوی دی بل یې درله وجلی دی. الله په هغې دومره خفه دی چې د عظیم انقلاب یې راوستی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لومبې د قتل ایجاد دا قابیل وکړه، وی تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کېږي او د قاتل څومره ګناه کېږي د هغې ټولو برابر ګناه به د قابل کېږي، ځکه لومبې قتل د ایجاد که د اختیار که دا ظلم. که در انصاف نه کار اخیستی وي او پلار ته وي چې بابا ستا فیصله ده چې څنګه خوښوي هغسې وکړه، د الله فیصله ده انصافي، بس الله څنګه غواړي او د پیغمبر فیصله ده انصافي، ستا چې څنګه خوښوي اسبم نو د دنیا ژوند به و تېر به و که آخر خو بیا نه خرابېده. دا د قیامته پورې څونه قتلونه به کېږي، په اربونو کربونو بې شمېره به کېږي، د دې خلکو چې څومره ګناه ده د دې ټولو برابر به د قابل کېږي. هلک ژوند خو هسې هم تېر شو آخر خو بیا خو که نه. زما ورونو انصاف دا د خدای خوښ دی، ځان له هم پیغمبر له هم او موږ له هم. نو د انصاف ژوند دی خدای پاک زموږ نصیب کړي. دعا وکړي خدای موږ د بې انصافۍ نه وساتي، الله د ظلم نه وساتي، پروردګاره ته د فتنو مصیبتونو نه په امن و امان کې وساتي. دعا کې مریضانو له زموږ د جمع یو ملګري نصر الله جي صاحب بیمار دی، هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې جوړ کړي او که نور څوک مریضان یې الله ټول له شفا ورکړي، په کورونو هسپتالونو کې چې څومره مریضان دي خدای ته یې جوړ کړي. الله ته زموږ نه راضي شي، که څوک قرنزار تنګدستي دي د حلال و فراخ رزق نصیب کړي. الله که چا سره ظلم کېږي خدای ته د ظالمانو ام اصلاح کې مونږ ظالمانو د پاره مو چې د ظالمانو مله اصلاح کې ظلم نه وساتي. احادیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وانصر اخاک ظالما او مظلوما، وی ضرور امداد وکړه که ظالم دی او که مظلوم دی. وی صاحب د مظلوم امداد خو به کوو، دا خو راته معلوم دی، خو د ظالم به څنګه امداد کوو؟ وی لاسې ونیسه، د هغه ظلم نه یې منع کړه، دا د هغه سره امداد.
نو خدای پاک زمونږ د ټولو مدد وکړي او خدای دې مونږ د ظلم نه وساتي. او بعضې مردگان وفات شوي چې څوک مړه دي، الله د مونږ د عبدالرب مولوي صاحب ټبر وفات شوي، هغوی ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب. نن خو زه نه خبر او بیمارم وم، دا لږ تکلیف و سادات هغه سیف الله کاکا وفات شوي که نه، الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي. الله آخر وخت یې زمونږ په خلیده کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله. دعا ولو غواړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر او په خوشحالو باندې بدل کړي. تلاوت دوران کې سلام اچولم ښه نه دي، او که چا سلام واچو نو هغه تلاوت والا د جواب نه ورکوي. د غسل په وخت کې که بالټي کې 2-3 قطرې د وجود نه پرېوځي، په دې باندې څه فرق نه پرېوځي. د انسان د وجود دا خوله پاکه ده. که د انسان دا وجود په لویه بیاودسۍ کې مبتلی، په لویه بیاودسۍ کې د انسان د وجود دا خوله یا د انسان وجود سره لګېدلې اوبه دا پاکې دي، دا پلیتې نه دي.